بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلش ټو پښتو لرنینګ ټولو زده کوونکو د کلاس په شروع کې ټول زما سلام واخلئ. نن زمونږ په دې کلاس کې ما سره د انګلش سنټنسز دي او ما په دې غرض راوړي دي چې ستاسو انګلش ورسره ښه شي. تاسو یې هم د زده کولو کوشش کوئ. دا نن چې کومې خبرې دي، کوم سنټنسز دي، دا ډیر عام دي. زمونږ په معاشره کې د دې خبرو ویل ډیر زیات عام دي. دې ته تاسو توجه کوئ. زه د دغې شروع کوم د دې خبرې نه. مونږ اکثر په کور کې وایو کنه چې خپل نوکان واړه کا، یعنی خپل نوکونه، دا د لاس چې کوم نوکونه وي، د خپو نوکونه وي، دا واړه کا. نو که مونږ داسې وایو چې خپل نوکونه واړه کا، نو دا مونږ څنګه ویلی شو په انګلیش کې؟ ګورئ، داسې ویلی شئ کټ یور نیلز، کټ یور نیلز. او تاسو د کټ په ځای باندې ټریم هم ویلی شئ، ټریم یور نیلز. او کلیف یور نیلز هم ویلی شئ. تاسو چې هر څنګه ویلی شئ، درې واړه د نوکانو کټ کولو دپاره راځي. کټ یور نیلز. خو به هر حال تاسو کټ وایئ، دا ډیر عام ټکی دی. کټ یور نیلز، خپل نوکونه واړه کا. داسې بله مونږ یوه خبره کوو کنه، مونږ وایو زر کوه، په تا باندې د سکول ناوخته کیږي. یعنی دلته ما سکول راوستی دی، خو تاسو هر څیز یادولی شئ چې زر کوه، په تا باندې د دې کار ناوخته کیږي. نو که زه وایم چې زر کوه، په تا باندې د سکول ناوخته کیږي، نو په انګلیش کې به داسې وایم کم آن یو آر ګیټینګ لیټ فار سکول. کم آن یو آر ګیټینګ لیټ فار سکول، یعنی زر کوه، په تا باندې د سکول ناوخته کیږي. بله مخکې چې کومه خبره د خپل مخ ووینځه. که مونږ چاته وایو چې خپل مخ ووینځه، واش یور فیس، واش یور فیس. واش وایي وینځلو ته او فیس وایي مخ ته. نو د دې مطلب شو چې خپل مخ ووینځه، واش یور فیس. په دې تادی وکه، میک اٹ هری، میک اٹ هری. د هری مطلب دی تادی. په دې تادی وکه. ښه، ګورئ، کټ ته د تلو نه مخکې خپل غاښونه صفا کوه. یعنی کله چې خم اوده کېږي، خپل غاښونه صفا کوه. دا ډیر ښه عادت دی. خوله وینځل، غاښونه صفا کول د خوب نه مخکې ډیر بهتره ده د صحت دپاره. نو که تاسو داسې وایئ چې کټ ته د تلو نه مخکې خپل غاښونه صفا کوه، نو په انګلیش کې داسې ویلی شئ برش یور ټیت بیفور یو گو ټو بیډ. یعنی کټ ته د تلو نه مخکې خپل غاښونه صفا کوه. برش یور ټیت بیفور یو گو ټو بیډ، یعنی کټ ته د تلو نه مخکې خپل غاښونه صفا کوه. کله چې اوده کېږي نو خپل غاښونه صفا کوه، خپله خوله صفا کوه. برش یور ټیت بیفور یو گو ټو بیډ. کټ ته د تلو نه مخکې خپل غاښونه صفا کوه. خپل غوږونه صفا که. ماشومانو ته مونږ وایو کنه چې دا غوږونه دې صفا که، خپل غوږونه صفا که. کلین یور ایرز، کلین یور ایرز. خپل غوږونه صفا که. خپله پوزه پاکه که. کلین یور نوز، کلین یور نوز. خپل غوږونه صفا که. خپل ویښته ږمونځ که. کم یور هیر. د دې مطلب شو چې خپل ویښته ږمونځ که. که مونږ چاته وایو چې خپل ویښته ږمونځ که، یعنی په کور کې ماشومانو ته وایو کنه چې ویښته ږمونځ که. کم یور هیرز. په دې کې دا بی سایلنټ دی، دا سی او ام ویلی شي. کم یور هیرز، خپل ویښته ږمونځ که. زه د سکول دپاره تیاری کوم. I am preparing for school. د preparing مطلب دی تیاری. یعنی د هر څیز دپاره چې تاسو تیاری کوئ، نو په انګلیش کې ویلی شئ prepare. I am preparing for school. زه د سکول دپاره تیاری کوم، یعنی سکول ته د تلو دپاره تیاری کوم. زه خپل ماشومان تیاروم. I am preparing my kids. I am preparing my kids. زه خپل ماشومان تیاروم. بوټان په خپو که.
بوټان په خپو کا. که تاسو داسې چرته کور کې وایې ماشومانو ته وایې مشرانو ته وایې چې بوټان په خپو کا یعنی بوټان واچوه. put on the shoes. put on the shoes. د بوټانو اچولو په خپو کولو دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ put on. put on the shoes مطلب شو بوټان په خپو کا. او کو تاسو وایې چې بوټان وباسه take off your shoes. take off your shoes. د دې مطلب شو چې بوټان وباسه. بلب بند کا. مونږ اکثر وایو کنه چې بلب بند کړه. turn off the light. turn off the light. بلب بند کړه. دروازه بند کا. shut the door please. که تاسو چاته وایئ چې دا دروازه بند کړه shut the door please. کتاب بند کا. د کتاب دپاره به مونږ shut نه وایو. د دې دپاره به مونږ وایو close the book. close the book. که د کتاب خبره راځي نو مونږ به بیا وایو close یعنی کتاب بند کړه close the book. ستا جرابې څومره بدبودارې دي یعنی جرابې اکثر بدبو کوي که نه مونږ وایو چې دا ستا جرابې څومره بدبودارې دي ډېر بدبوی کوي. how stinky your socks. how stinky your socks. ستا جرابې څومره بدبودارې دي. اودس وکړه. که تاسو چاته وایئ چې اودس وکړه perform ablution. د اودس کولو دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ perform ablution. اودس وکړه. بې وقوف مه جوړېږه. don't be crazy. don't be crazy. بې وقوف مه جوړېږه. ګورئ مونږ اکثر وایو که نه په تا باندې د څه تادي ده یعنې څه خبره ده چې په تا باندې دومره تادي ده. نو که مونږ چاته وایو چې په تا باندې د څه تادي ده what made you in hurry. what made you in hurry یعنی په تا باندې د څه تادي ده. تا ناوخته ولې کو. تاسو په انګلیش کې داسې چاته څنګه ویلی شئ چې تا ناوخته ولې کو. که اکثر څوک ناوخته کوي مونږ ورته وایو چې تا ناوخته ولې کو. what made you late. تا ناوخته ولې کو. تاسو ورته داسې ویلی شئ چې what made you late. تا ناوخته ولې کو. what made you late. تا ناوخته ولې کو. او که بیا داسې ورته وایي چې په تا ناوخته څنګه شو یعنې څنګه په تا باندې ناوخته شو. how you got late. how you got late. په تا څنګه ناوخته شو. ما ته بیا خپل مخ ونه ښایي. don't show me your face again. don't show me your face again. ما ته خپل مخ بیا ونه ښایي. اکثر څوک غلط کار وکړي یا په مونږ باندې غلط ولګي او مونږ ورته غوسه شو ورته وایو چې خپل مخ دې راته بیا ونه ښایي. don't show me your face again. ما ته خپل مخ بیا ونه ښایي. دا غلط دی. that's wrong. دا غلط دی. that's wrong. بالکل ته ټیک یې. که مونږ چاته وایو چې او بالکل ته ټیک یې ته سمه خبره کوي exactly you are right. exactly you are right. مونږ ته اکثر څوک خبره کوي که نه او هغه ته مونږ وایو چې او بالکل ته ټیک وایې ته سم یې exactly you are right. بالکل ته ټیک یې. آیا تا د قرآن مجید تلاوت کړی. have you recited the holy Quran. آیا تا د قرآن مجید تلاوت کړی. تاسو د چا نه تپوس کولی شئ که په انګلیش کې ورته وایئ چې آیا تا د قرآن مجید تلاوت کړی. have you recited the holy Quran. مونځ کله هم مه پرېږده. never miss the prayer. never miss the prayer. مونځ کله هم مه پرېږده. کله هم دروغ مه وایه. never tell a lie. never tell a lie. کله هم دروغ مه وایه. نن دا یو څو خبرې وې په دې کلاس کې ما ولیدلې او ومې غوښتل چې تاسو ته یې هم وښایم او تاسو یې هم زده کړئ. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د بل کلاسه پورې راکړئ. اجازت تاسو چې هم چېرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته.